بسم الله الرحمن الرحیم. په وضعي قوانینو کې د ټولنې د نظم سربیره بیا ځینې موارد ډیر زیات حساس دي. په هغه کې ډیر زیات تمرکز کولی شو د جزا پر قانون یا جزا پر کورونو وکړو. هغه څه چې په ټولنه کې د نظم سربیره د عدالت یو منشا هم بلل کیږي. د ټولنې هغه د اجتماعي نظم ډیره لویه برخه په یو ډول نه یو ډول مرتبطه وي په دې پورې چې د جزا قانون څه ډول کیفیت لري او څه ډول عملي کیږي او څه ډول بالاخره نتیجه ترې راوځي. په افغانستان کې په مسلسله توګه لکه نظامونو د بدلون سره همیشه د قوانینو بحث هم ډیر جنجالي و او وخت نا وخت یې بدلون موندلی دی. ډیر کم وخت داسې شوی دی چې په دوامداره شکل باندې د قانون د وضعیت ثبات موږ درک کړی شو، لکه مطلب په دوامداره شکل باندې هلته قانون باثباته پاتې سوی وي، ولې هر وخت بدلون یې موندلی دی. حتی که جزا پر قانون هم بحث وکړو، په دې وروستیو کې هم دغسې وشوله. د جزا قانون په هکله باندې مختلف استنباطونه او درکونه موجود وله. اوس طالبان چې معمولا تر نقد لاندې وه چې په وضعي قوانینو کې یې ښه پرمختګ نه دی کړی او یوازې اتکا په کلیاتو کوي او هغه څه چې په جزئي مواردو کې یا په مشخصو مواردو کې باید مشخص کورونه ولري هغې ته یې ډېره پاملرنه نه ده کړې. دوی تازه یوه اصولنامه تایید او تنفیذ کړې ده چې له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوې ده. هغه جزا اصولنامه یې دوی بولي، ولې په هغې باب باندې د کیفیت او کمیت او د هر اړخ څخه ورباندې نیوکې موجود دي، ولې دوی لا هم دفاع کوي او وایي چې دا د فقهي اصولو پر اساس باندې تامین شوی. په هر حال باندې د جزا قانون یو شاهد لري په افغانستان کې کله راغلی څه ډول شوی دی، په کوم مراحلو کې په کوم ډول سره تنفیذ شوی دی او څومره یې ټولنې ته نظم راوړی په کوم کیفیت سره. ځکه زموږ ټولنه خو علاوه له دې نه چې د وضعي قوانینو یا د نړیوالو کنوانسیونو نور مسایلو اصول پکې مراعات شي او د نظر دې ته چې یو مسلمانه ټولنه ده هلته دا بحث هم و چې باید حنفي فقه یا نور فقه پکې شامل واوسي. دا بحث په جمهوریت کې هم و. خبره دا ده چې یو تحلیلي او ژور بحث باید پر دې وشي چې د جزا قانون او جزا کورونه په مسلسله توګه په دې تاریخ کې او یا په معاصر تاریخ په افغانستان کې څه ډول یو شدید لري او بیا بالاخره اوسنیو مباحث ته راشو. سلام، وخت مو بخیر. د رڼا لید خپرونه زه میرویس سانکزی ته وړاندې کوم. البته د هیواد نامتو حقوق پوه او د پوهنتون پخوانی استاد ښاغلی استاد نصرالله سانکزی را سره مېلمه دی. استاد ستړي مه شئ، په خیر راغلی. استاد تاسو د ستړي مه شئ تر څنګ غواړم پوښتنه له دې پیل کړم چې مخکې تر دې چې نورو ګرمو مباحث راشو، مشخصا د جزا د قانون پر یو شالید باندې غږیږو چې په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له کله راهیسې او په کومو منابعو سره دغه د جزا قوانین تنظیم شوي دي. مهرباني. د لوی خدای په نامه مننه تاسو له دعوت نه. تاسو ته او درنو کتونکو ته سلامونه او احترامات. په افغانستان کې د مارو یا مدونو قوانینو حالید ته که یو لنډ نظر واچو، د امیر شیر علي خان په دوره کې د نور اصلاحاتو په څنګ کې دغه ټولواک په دې بریالی کېږي چې یو لړ قوانین او حقوقي قواعد وضع کړي. د هغه له جملې قانون چې د جزا قانون په افغانستان کې یا مدون وضعي قانون په افغانستان کې شمیري په نوم د فتاوای امیریه یا تشریح الجرایم په نامه یو څلوېښتو بابونو کې د لومړي ځل لپاره په دغه دورې افغانستان د یو مستقل جزایي قانون یا وضعي قانون، البته دا ټکی د یادونې ده چې د هغه نه مخکې د موږ قوانین په ټوله کې که شرعي مجازاتو لکه حدود و قصاص و دیت او که تعزیري جرایمو د فقهي کتابو له مخې تدوین شوي دي او په خپل وخت کې په اجرا شوي دي. یعنې له هغه وخته چې اسلام افغانستان ته راغلی بیا تر امیر شیر علي خان د امیر شیر علي خان په وخت کې د لومړي ځل لپاره دا قانون د تعزیراتو دپاره وضع کېږي او په هغې کې مشخص جرایم او جزاګانې معینېږي. مثلا د پادشاه په وړاندې بې حرمتي، بغاوت، رشوت، د مخدرو موادو استعمال، له ماربینه تېښته او لکه دغونې نور مسایل په دې قانون کې یا په همدې فتاوای امیریه کې درج شوي دي. له هغې نه وروسته کله چې امیر عبدالرحمن خان قدرت ته رسېږي په 1891 کال کې د افغانستان دوم جزایي قانون، اما دغه جزایي قانون مطبوع جزایي قانون ده چې اوس هم په آرشیف کې یا په آرشیفونو کې لاسرسی ورته وجود لري، یا په بل عبارت دا لومړنی
مطبوع جزایي قانون ده چې په افغانستان کې وضع سو، 1 قاعدې درلودې او په دې قواعدو کې ټول تعزیري جزاګانې د همغه زمان له غوښتنې سره مطابقت رامنځته سوي وو چې هم مالي مجازاتونه پکې په نظر کې نیول سوي دي، هم بدني مجازات پکې په نظر کې نیول سوي وو. وروسته تر هغه کله چې افغانستان په 1919 کې استقلال ګټي، د شاه امان الله خان په دوران کې نوي قوانین وضع کیږي. په افغانستان کې لومړنی اساسي قانون رامنځته کیږي چې په دې قانون کې هم د جرم او جزا په ارتباط موضوعات شته او دغه په څنګ کې یو مستقل جزایي قانون وضع کیږي چې په نوم د نظامنامې جزای عمومیه یادیږي او دغه قانون چې 244 مادې درلودې فقط تعزیري جزاګانې موي او نور متوجه اوسئ له اوله د امیر شیر علي خان له دوران نه بیا د جمهوریت تر سقوطه پورې چې 15 جزا قوانین وضع سوي او نافذ سوي، په دې ټولو کې هغه شرعي جزاګانې، هغه قانون راځي شریعت ته، یعنې هغه د حدود مسایل، اساس مسایل، د دیت مسایل او نور تعزیرګانې چې معمولا د زمامدار یا د حاکم یا د قاضي صلاحیت د اسلامي فقه له نظره هم دا قوانین کې مدون سوي دي. د امان الله خان په دورې کې د دې ترڅنګ د محابسو لومړنی قانون چې جزایي اړخ لري وضع کیږي، یعنې په هغه کې د توقیف خونو، د محابسو د دې په ارتباط اړوند قواعد وجود چې دا په خپل زمان کې ډېر لوی پرمختګ ګڼل کیږي. حتی کله چې دا قانون د محابسو په افغانستان کې وضع کیږي تر هغه ځایه پورې علی العلم او د ماده کمه پوهه اجازه راکوي د سیمې په هېوادو کې د اوسني پاکستان یا همغه افغانستان او ایران او د همغه زمان د بخارا په قلمرو کې د محابسو قانون وجود نه لري، یعنې افغانستان په دې سیمه کې لومړنی هېواد دی چې داسې یو قانون وضع کوي. دې قانون یو بل ټکي ته میرویس جانه باید توجه ولري چې دې قانون عکس العملونه درلودل. ځینې روحانیونو د دې قانون په مخالفت کې ودرېدل او دغه څوک چې په ملا لنګ یا ملا عبدالله او دغه ملګری ملا عبدالرشید 2 کسان دي چې لومړي ځل لپاره د دې وړاندې درېږي او د یو شبنامې په خپرولو سره چې د بلوخشتي د جوړ ته نسبیږي دا قانون تکفیري او وایي چې دا قانون اسلامي اړخ نه لري. دغه موضوع څه توضیح کېدای شي چې مثلا همدغه موضوع ډیره حساسه ده، هغلته منابع کومې کارول سوي یا څومره استناد پر حنفي فقه یا په عموم کې پر فقه شوی و چې دغه خلکو ته د استدلال زمینه نه وای برابره شوې، یا د دوی دغه دعوا څومره د دې هغه والا چې رښتیا هم خلک تحریک کړی شي. بحث دا دی چې زموږ په دې جزا قوانینو په دې شالید کې بله زه به په سترګو د دې نقطې زه راځم، زه خپل تکمیله کوم په سترګو. دوی دا خپروي او کله چې حکومت یا د امان الله خان حکومت دې قضیې پسې ګرځي تثبیتېږي چې دا کسان ملا عبدالله او ملا عبدالرشید دي. دوی پکتیا ته تللي او د ظلمت په مناطقو په دغه ځایو کې په اصطلاح یاغي سوي دي او له حکومت نه تښتېدلي دي. امان الله خان د دیني عالمانو یوه ډله تنظیموي او وایي چې باید لاړ شي له دغه ملاحانو یا دغه 2 ملایانو سره وایي یو علمي استدلال وکړي چې همغه وخت کې جمعیت العلما وجود درلوده. خو کله چې هیات پکتیا ته رسېږي ملا عبدالله دغه سیاسي وضعیت نه یو ډول استفاده کوي. هغه په دې معنی استفاده کوي نو خلکو ته وایي چې خپل قوم ته وایي چې امان الله خان په دې چل ما ته خلک رالېږلي ما نیسي او ما وزني او قوم ته وایي چې ما تاسو ته په دغه دوران کې ده چې د پکتیا یا د جیل لومړي بغاوتونه شکل نیسي چې بیا وروسته تر هغه دا بغاوتونه ماتیږي او دا بغاوتونو عاملین چې تقریبا 40 نفره دي دا نیول کیږي راوړل کیږي او په سیاسنګ د کابل کې ادامېږي. د تاسو د پوښتنې په ارتباط دا به زه عامه کړم.
موږ په اسلامي نړۍ کې اساسا دا سوال داسې مطرح کېږي چې څه وخت اسلامي نړۍ وضعي قوانینو ته مخه کړې ده، دقیق. یعنی د فقه ترڅنګ یې وضعي قوانینو ته مخه کړې. دا اساسا د 19مې پېړۍ محصول ده. علت په اروپا کې صنعتي انقلاب رامنځته کېږي. د دغه صنعتي انقلاب په نتیجې کې چې په هغه زمان کې مقتدر اسلامي دولت عثماني خلافت ده، دا هم هغومره وده نه لري چې د صنعتي انقلاب په وړاندې ودرېږي. تاسو توجه لرئ چې صنعتي انقلاب دوه نتیجې لري دنیا ته. یوه نتیجه یې متاسفانه منفي ده او هغه دا ده چې استعمار خپرېږي د دې صنعتي انقلاب له امکاناتو نه په استفادې، او مثبت اړخ دا ده چې د انسانانو په ژوند کې لوی بدلون راوړ. مثلا نور ذاتي تجارت د کشتۍ د مسلې و، نور مثلا هلته د بخار د ماشین په ذریعه تخنیکي وسایل رامنځته سوي، مثلا هلته تلګراف رامنځته سو، هلته مثلا پوسټ رامنځته سو، هلته مثلا د معادنو د استخراج مسایل مطرح سول. دا ټول داسې عوامل وو چې عثماني خلافت مجبور و چې له دې خپلو ګاونډیو اروپایي هېوادونو سره یو ډول تعامل وکړي. لومړنی هېواد چې وضعي قوانین وضع کړل او اسلامي هېواد و هغه عثماني خلافت و. عثماني خلافت هغه تخنیکي او تجارتي قوانین د اسلام له فقه سره په مطابقت او همدارنګه د دینی علماو تر نظر لاندې تدوین کړل. مثلا یو د دې قوانینو مشهور ده په اسلامي نړۍ کې او په افغانستان کې مشهور و، مجلة الاحکام العدلیه نومیږي. دا مجلة الاحکام العدلیه په حقیقت کې لومړنی مدني قانون ده چې ترکان یې وضع کوي. تر هغه مخکې معمولا له مختلفو فتاواو، مختلفو دینی کتابونو، قوي او ضعیف کتابونه قاضیانو د اسلامي قلمرو یا د عثماني خلافت په قلمرو کې استفاده کوله، خو د دغه قانون منظور دا و چې دا ټول سره توحید کړي. راغله دا چې د تاسو پوښتنه که زه ډېره مشخصه کړم له هغه زمانې نه بیا تر دا اوسه پورې موږ په اوسنۍ دنیا کې اسلامي ممالک درې ډوله قوانین لري. یو ډول قوانین دي چې هغه مطلقاً اسلامي دي او باید اسلامي وي، لکه په همدې جزایي مسایلو کې حدود یې څوک نشي تغییرولی، ټول اسلامي ممالک دا مني، قوانین یې مني. یا مثلا مدني قانون کله چې ګورئ د نکاح مسایل، د میراث مسایل، د قراردادونو مسایل، دا طبیعي ده چې د طلاق مسایل، دا طبیعي ده چې دا مسایل باید د اسلامي فقه په رڼا کې وي. د لپاره په قوانینو کې د دې هېوادو په قوانینو کې د مطلقاً د لویه منبع او اصل و مصدر اسلامي فقه ده. د افغانستان مدني قانون هم په همدې مبنا جوړ شوی و. او دومه ډول هغه قوانین دي چې هغه د زمان غوښتنو مطابق باید جوړ شي، که دا د جزا په ساحې کې وي، دا د عامه حقوقو په ساحې کې وي، دا د خصوصي حقوقو په ساحې کې وي، دا د تجارتي حقوقو په ساحې کې وي، د اداري حقوقو په ساحې کې وي. دا هغه ډول قوانین دي چې دا له اسلام سره په مغایرت کې نه دي واقع، اما د زمان د غوښتنو مطابق وضع کیږي. مثلا موږ ضرورت لرو د ترافیک قانون، موږ ضرورت لرو د هوانوردۍ قانون، موږ ضرورت لرو د قانون. دا د زمان د ټولنې د هر ټولنې د واقعیتونو پر بنسټ باید تدوین سي، وضع سي. یعنی دا د اسلامي حقوقو یا اسلامي فقه یا اسلامي اصولو سره په مغایرت کې نه دي، بلکې جزا قانون هم راځي په دغه بحث کې. یعنی جزا قانون خو استثنا نه دی، جزا قانون هم بله نه عرض کوم ګورئ تاثیري حالت لري کنه. دقیقاً دا دوم ډول قوانین دي. دریم ډول قوانین نن تاسو ګورئ چې دنیا ټوله له یو بل سره تړلې ده، یعنی بین المللي قواعد وضع شوي دي. دا اوس دا زه تاسو سره غږیږم، زه له خپل موبایل نه تاسو سره غږیږم او تاسو په خپل سټډیو کې ناست یې. یعنی موږ د ډیجیټل د دنیا نه استفاده کوو او د قانون په رڼا کې استفاده کوو. د دولتونو سرحدات له منځه تللي. زه له فرانسې نه غږیږم، تاسو په لندن کې تشریف لرئ.
نو د نړیوالو مناسباتو، د نړیوال تجارت، د نړیوالو راکړو ورکړو، د سولې او جګړې، د نړیوال نظم لپاره نړیوال قوانین وجود لري. دغه نړیوال قوانین خصوصیت دا ده چې دا د هیڅ مذهب پر مصدر نه دي وضع شوي. بنا اسلامي ممالک د خپلو نړیوالو تعاملاتو له مخې د دغه نړیوالو قوانینو هغه قواعد مني چې هغه د اسلامي احکام سره په مغایرت کې نه وي، چې افغانستان هم دا و. بنان موږ درې ډوله قوانین لرو. یو هغه قوانین دي چې مطلق د اسلام نه اخیستل شوي، اصلي مصدر اسلام دی. دوم هغه قوانین دي چې هغه د اسلام سره مخالفت نه لري، اما د ټولنې د ضرورتو پر مبنا په هر زمان او هر مکان کې وضع کېدای شي. او دریم بین المللي حقوق دي یا بین المللي قوانین دي چې د کنونسیونونو، میثاقونو، د نړیوالو تعهداتو په چوکاټ کې رامنځته کیږي او دا باید رعایت شي. په افغانستان کې ډېر نه، خصوصا د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته موږ د قوانینو درې اساسي منبع درلودو: شرعیت، خپله وضعي قوانین یا وضعي حقوقي قواعد، او دریم عرف او عمومي تعامل. البته نړیوال قوانین په دې دوه منبع پورې مربوطه دي، یعنی د قانون په ارتباط چې غږیږو، حقوقي قواعد په دې پورې ارتباط لري. راوړو د جزا د قانون په ارتباط چې تاسو یې پوښتنه وکړه مشخص، بله دا تعزیرات دي. زه به وروسته په دې باندې تاسو ته پوښتنه په جریان کې نور پوښتنې به کوئ، زه به جواب درکوم. ګورئ، جرم اوس یو محدود جغرافیا نه محدودیږي. دا مخکې ما ډیجیټل مسله تاسو ته وویلې. په دې کې په زرهاو جرمونه وجود لري، په لسګونو ډول ډول جرمونه واقع کېږي چې دا دیني اړخ نه لري. مثلا موږ تاسو په عام ډول سایبري جرایم وایو. دا سایبري جرایم خو باید په قانون کې راشي چې مثلا په افغانستان کې که څوک د دې جرایم مرتکب کېږي، دا جزا څنګه تعریفېږي، عناصر څه دي، څوک مجازات کوي، سزاګانې څه دي. که مثلا یو سړی په یو هېواد کې یو جرم په یو بل هېواد کې کوي، اثرات راځي، دې جرم تنظیم څوک کوي. یو جرم مثلا په افغانستان کې واقع کېږي، بیا دا جرم ځي بل مجرم تښتي بل هېواد ته، بیا د هغه راوستل، د هغه محاکمه کول څه پړاوونه لري. او لکه دغونې پلساو نور مثالونه. بناً ضرورت دی ده چې د زمان د غوښتنو سره سم باید جزایي قانون راوضع شي او تطبیق شي. راغلم د خپلې خبرو په ادامه چې بیا وروسته د امان الله خان نه کله چې دا بغاوت کېږي، امان الله خان په لویه جرګه کې د دې جزا قانون ځینې مواد حذفوي. د امان الله خان له حکومت د سقوط نه وروسته د کلکاني چې د سقاو په زوی مشهور و، هغه د یو فرمان په ترڅ کې د امان الله خان ټول قوانین ملغا کړل. بنان دغه په دورې کې، په 9 میاشتنۍ دورې کې موږ د جزا قانون نه درلود. د نادر خان او ظاهر خان په حکومتونو کې هم د هغه ډار له وجې چې د امان الله خان په مقابل کې د هغه د جزا د قانون په وړاندې د روحانیونو لخوا رامنځته شوی و، ظاهر شاهي حکومت او نادر خان د حکومت او بیا وروسته د هغه د زوی د ظاهر شاه حکومت جرأت نه کوي چې د جزا یو مستقل قانون جوړ کړي. سره حال چې په ځینو مواردو کې ځینې جزایي قوانین جوړ کړي دي، لکه د جزایي اجراءاتو قانون یا مثلا د قاچاق د انسداد قانون چې دا ټول جزایي اړخونه لري، یا د مامورینو د جزا قانون. داسې قوانین وضع کړي اما مستقل جزایي کود وضع نه کړ. سره حال چې د ظاهر خان د حکومت په اخرو کلو یعنې د ډیموکراسۍ په لسیزه کې د ځینو حقوق پوهانو په ګډون یو کمیسیون جوړ شو د جزا او مدني قانون کار یې وکړ چې مرحوم موسی شفیق په دې ارتباط څخه خپل یو لوی دیني عالم او لوی حقوقدانو د حقوقو استادو د هغه په اشراف سره یو ډول اقدامات وشول د جزا د قانون لپاره. خو کله چې داود خان قدرت ته رسېږي 3 کاله متواتر په جزا قانون او مدني قانون باندې کار کوي او د هغه په اوله ماده کې راځي چې حدود، قصاص، دیت دا د اسلامي فقه پر مبنا او دغه قانون یعنی د جزا قانون
چې په 1355 کال کې نافذېږي، تعزیري جزاګانې تنظیموي. تعزیري جزاګانې هغه شرعي جزاګانې پرېښودې شرعیت ته. دا قانون رسېدنه چې د ثور کودتا کېږي په 1355 کال کې لا هم نافذ ده، نافذ پاتې کېږي. اما د هغه حکومتونو ډېر جزایي قوانین شا په شا د په څنګ کې ور وضع کړل. په داسې حال کې چې خپله د جزا قانون ته یې صدمه ونه رسوله، اما نوي نوي قوانین یې وضع کړل. دا یې دوام وکړ حتی تر 1393 کاله پورې. په 1393 کال کې ډاکټر اشرف غني د حکومت په دوران کې تصمیم ونیول شو چې باید د جزا قانون، د جزا کود په یو منظم کود کې راټول شي، د مختلف او متعدد کوچني او واړه قوانین او مقررات جوړ شوي، دا تدوین شي په یو قانون کې. د دې لپاره معینې کمیټې رامنځته شوې، کمیټو ورباندې کار وکړ. بالاخره یو کسیز تدقیقي کمیټې ته دا قانون وسپارل شو چې ما یې هم د هغه کمیټې غړیتوب درلوده چې هغه قانون یې نهایي کړ او په 940 مادو کې په 1396 کال کې نافذ شو. په دې قانون کې ټول بین المللي جرایم، د زمان جرایم او جزاګانې، او دې قانون هم مشخص په خپل اوله ماده کې بیا ویلي دي چې دا قانون تعزیري جزاګانې تنظیموي، شرعي جزاګانې، حدود قصاص و دیت، دا مسایل دا په اسلامي فقه پورې اړه لري. خو کله چې طالبان قدرت رسیږي، طالبان د افغانستان د اساسي قانون نه نیولې بیا تر ټولو قوانینو پورې بې اعتباره ګڼي. یو ډول اقدامات کوي، یو سلسله نور قوانین هم وضع کوي چې نوره مې ادامه لري. زه فکر کوم چې وروستنی همدغه اصولنامه د جزایي محاکمو ده چې په 119 مادو، 10 فصلونو او 3 بابونو کې. استاد غواړم زه همدلته پوښتنه وکړم، ډېره ښه مې توضیح کړ. راځو خیر دا ټول مثالونه په همدغه یو کې راځو. جمهوریت په وخت کې به خصوصا د اشرف صاحب غني په وخت کې په د اخرو کې چې تاسو هم دغه بورډ غړي وای، دغه تدوین سو په یو جامع هغه کې. دلته یو بحث دی کله چې دغه اوسني جنجال باندې چې استدلال کیږي وای چې شارع چې د خپل الله پاک دی او د هغې نه را دې خواته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه قولونه، او دې کې باید علما یوازې د نقل او تفسیر هغه ولري، نه دا چې د وضع صلاحیت ولري. دوی استدلال کوي یا په عموم کې استدلال کیږي چې صحیح ده تعزیري قوانین په وخت مطابقت باندې کیږي، ولې دغه تعامل یا دا کړنلاره د دې چې دا دغه قاضي چې څه ډول قضایاو سره تعامل وکړي، باوجود چې د تعزیرات صلاحیت خپله لري، دغه باید د فقه پر اساس وشي، او طبعا چې د حنفي فقه پر اساس باندې ډېر استدلال کیږي، تاکید کیږي. دوی وایي چې دغه تطابق دی، مثلا طبقه بندي شوی دی، ځینې نور مسایل چې ذکر شوي دي، وایي د تعزیراتو د صلاحیتونو اعمال باید د فقه پر اساس وشي، دلته باید له شریعته ونه ځو. اوس کله موږ چې د جمهوریت د وخت د جزا د قانون بحث کوو، په هغې کې د تعاملات د فقه سره تقابل کول. ګورې ما تاسو ته مخکې عرض وکړ چې دوم ډله قوانین هغه قوانین دي چې هغه د اسلام سره په تضاد کې نه دي، اسلام سره په مخالفت کې نه دي. مثلا موږ د افغانستان د جزا په کود کې د 1396 یا د هغه نه مخکې په 1355 کال کې ګورې د جزا په کود کې بین المللي جرایم په نظر کې نیول شي. یو دغه بین المللي جرایمو نه د دولتونو په ضد تعرض ده. د روم د اساسنامې پر مبنا چې د جنایي نړیوالې محکمې اساسنامه ده، یوازینی مرجع چې متجاوز شخص، متجاوز شخصیت، متجاوز دولت محاکمه کولی شي هغه نړیواله محکمه ده. فرضاً دا په د افغانستان په کود کې په نظر کې نیول شوی. یا مثلا تاسو کله چې راځئ چې د طالبانو دغه نوي اصولنامې ته، هلته د ځینو مقاماتو او چارواکو نومونه حتی ذکر شوي دي چې که څوک دوی سره دوی توهینوي یا د هغوی په ضد غږیږي، هغوی باندې نیوکه کوي، هغوی مجازاتیږي، لکه امیرالمؤمنین، لکه رئیس الوزرا، لکه قاضي القضات، لکه نور مقامات. این معنا دا ده چې دوی مسؤلیت لري. دا په هغه کود کې په بل شکل راغلي. مثلا دته سیاسي مسؤلیت ویلی ده. یعنی
که جمهور رئیس دغه قانون له مخې یو مثال د چا لخوا توهین سي څه ډول مجازاتیږي. که جمهور رئیس د یو سفر په ترڅ کې یا یو بل څوک چې هغه ډیپلوماټیک او سیاسي پاسپورت لري ورته بې احترامي کېږي په بل هېواد کې څه کوي. اوس دلته د طالبان راغلي د افغانستان خلکو ته یې ویلي چې تاسو که چېرې زموږ مشر ته بې احترامي وکړئ موږ تاسو مجازاتوو. که د دوی مشر د یو بهرني لخوا دا اوس هره ورځ پاکستان توهینوي د دوی لخوا له توهین سره مواجه سي قانون څه وایي څه باید وسي؟ ګونګ مجهول بله قانون یو مجرد شی نه ده. اوس په دنیا کې دغه جزایي قوانین په درې ډولو په ماهیوي لحاظ په درې ډولو جرمونو باندې بحث کوي. عادي جرایم دي چې په هر هېواد کې په هر مملکت کې واقع کېږي، لکه غلا، لکه سرقت، لکه مثلا لواطت، لکه زنا، لکه غلا، لکه نه پوهېږم قتل. په هره ټولنه کې شته، د انسان خلقت نه بیا تر اوسه پورې شته. دوم ډله جرایم سازمان یافته جرایم دي. سازمان یافته جرایم هغه جرایم دي چې هغه د معینو منظمو بانډونو لخوا ترسره کیږي، د دولتونو او هیوادونو له سرحداتو نه وځي، تاثیرات مستمر وي، لکه د مخدر موادو قاچاق، لکه اختطاف، لکه د انسان قاچاق، لکه د پیسو غیر قانوني لیږد. دا خو داسې نه کېږي چې په یو ولایت یا ولسوالۍ پورې محدود سي. فرضاً یو څوک د افغانستان اسعار قاچاقوي، دا قاچاق نه ده چې مثلا له کابل نه انتقالوي ننګرهار ته. اما که چیرې دا په غیر قانوني ډول په تور ډول د بانکي مقرراتو نه پرته انتقالیږي یو همسایه هېواد ته او یو اروپایي هېواد ته، دا بیا وفات نه کوي که نه، دا یوه ډله د قاچاقچیانو کوي. یا تاسو هره ورځ وینئ دا زموږ تاسو خپل افغانان په دې اروپا ته چې راځي دوی د انسان د قاچاقبرانو په واسطه راځي. دا خو داسې نه چې دا ټول افغانان کوي. تر ایرانۍ افغان رسوي، تر ترکیې نه پوهېږم ایرانۍ رسوي، له غجنې نه پوهېږم اروپایي رسوي. دا خو شبکې دي. بنان دغسې جرایم یا سازمان یافته جرایم دا دومه ډله ده چې د دولت حاکمیتونه تر سوال لاندې راوړي چې په دې نظامنامه کې اصلا ټکی هم په دې مورد کې نشته. بل ما مخکې عرض وکړ نړیوال جرمونه دي. طالبان غواړي په نړیوال سطح په رسمیت وپېژندل سي، ګیله هم لري چې موږ دولت یو، د یو دولت ټول عناصر هم لرو. قبول، فرض کړه دا قبول کړو، نو تاسو چې نړیوال قواعد ونه منئ دنیا ولې باید تاسو په رسمیت وپېژني؟ طالبان یو سطحي استدلال کیږي استاد قسم تاسو توضیح کړله، وایي چې بیا موږ په شریعت معامله نه کوو، نړیوال اصول قواعد نسو کولی چې دا نه ده راګرد چې د شریعت معامله. اوس ګورئ زه منم چې دوی د شریعت معامله ونه کړي. پاکستان څو وخته مخکې په افغانستان تیری وکړ. طالبان باید کوم مرجع شکایت وکړي؟ د کومو قوانینو له مخې باید پاکستان تعقیب کړي؟ که چېرې بینالمللي محاکمه ونه منل سي نو دا خو داسې نه کېږي چې موږ ووایو چې هغه شی چې زه پوهېږم یا زه استنباط لرم له دین نه دا باید ټول دنیا را سره ومني، او له بلې خوا وایم چې ما په رسمیت وپېژني، له بلې خوا نه وایم چې ما سره اقتصادي کومک وشي، له ما سره تعاملات باید شدید سي، د یو متساوي حقوق دولت په عنوان په دنیا کې په رسمیت وپېژندل سم. دا خو پرته له بینالمللي قواعدو نه کېږي که نه. د دې بینالمللي قواعدو جزایي اړخ د جزا د حقوقو بینالمللي جزایي حقوق دي چې د نړیوال جزایي محکمې پر مبنا څرخي. هغه څلور جرمونه پیشبیني کوي: جنګي جنایات، ژینوساید یا عام وژنه، د دولت په ضد تعرض او د بشریت په ضد جرایم. دا د موږ په مخکني کود کې راغلي وو. مجازات یې ورته معین سوي وو، عاملین یې مشخص سوي وو. یعنې جزا قانون یو مجرد شی نه ده چې محدود په یو جغرافیې پاتې سي. بنان د همدې لپاره دا تعزیري کلمه یوه ښه
وسیله ده، یوه ښه زمینه ده چې دنیاوي جزاګانې او مجازات او جرایم او د خبرې هم پکې تعریف او مشخص شي. استاد علاوه له دې نه چې دا په بشپړوالي تاسو هغه د نقد وکړه، هغه موارد مو مشخص کړه، د خصوصا د مجردوالي یا ټولوالي بحث چې پر موجود دغه اصولنامه باندې هم ده، په همدې موجود اصولنامې په موجودو موادو باندې په هغه هم ډېر نقد او نیوکې موجود دي. ما ستاسو لیکنه مو لوستله، اول دې نه د عامو خلکو اعتراضات مو وڅارله. مثلا زه یو بحث راخلم، بیا به پر نورو موردو هم راشو. د تعزیري جرایمو کې د چلن په باب طبقات رامنځته کړي. دا سمه ده چې په تعزیري مسایلو کې به همیشه د قاضي چلند باید د مجرم مخینې په تناسب هم وي، ولې دا په دې معنی ده چې ټولنه په طبقاتو ویشل شي، بیا د امکاناتو د موقف په طبقاتو. دغه طبقاتي بحث لږ جنجالي شوی ده، په دې لږ څه ستاسو په تحلیلي بحث غواړو. مهرباني استاد. څېړنه له دې چې لا تر اوسه پورې هم کسان چې د دې قانون یا نظامنامه اصولنامې نه دفاع کوي دا استدلال کوي چې دا صحیح ده. شک نشته چې قاضي صلاحیت لري، اما په حقوقو کې د قاضي صلاحیت مقید ده د نص یا متن یا ماده د قانون یا قاعده د قانون. تاسو توجه وکړئ که حتی همدغه طبقه بندي په نظر کې ونیسو، هلته راغلی چې که چیرې یو عالم مرتکب د جرم کېږي نو بیا ورته توصیه کېږي. که چیرې یو تاجر یا کوم مخور سړی مرتکب د جرم سو، هغه بیا نو علاوه په دې چې توصیه ورته کېږي احضارېږي. این څلور طبقې په پام کې نیولي او په آخري طبقه چې څلورمه طبقه دغه مجازاتېږي. دغه یې دې ویلي چې که چیرې دغه عالم په مکرر ډول د جرم مرتکب شو څه کېږي. دا متکرر مجرم و. تاسو په خپل سوال کې وویلې چې د قاضي د مجرم حالت ته ګوري. مثلا یو عالم له خپل عالموالي نه په اصطلاح سوء استفاده کوي، څه ورسره باید وشي؟ یا یو تاجر یا درېیمه طبقه بالکل خلا ده، او دا واقعا طبقات ښیي په حال کې چې قاعده دا ده چې ټول د قانون په مقابل کې مساوي دي. په دنیا کې هیڅ غیر مسؤل شخص وجود نه لري. مثلا په دې جزایي کود کې یا په همدغه جزایي اصولنامه کې تاسو وینئ چې د دولتي مقاماتو جرم و جزا هیڅ نه ده معین. سوال به دا چې مخکې څنګه وو؟ مخکې تاسو توجه لرئ چې جمهور رئیس دپاره هم مجازات په پام کې نیول شوي وو. په اساسي قانون کې بیا ویلي وو چې د یو خاص قانون له لارې تنظیمیږي. که چېرې رئیس جمهور مرتکب د جرم کې د لویې جرګه ورته دایرېده. مثلا که وزیران د جرم مرتکب کېدل یوه خاصه محکمه ورته په نظر کې نیول شوې، د سترې محکمې غړي د پارلمان غړو ته دغه مسؤلیت نه و ورکړل شوی. پارلماني مسؤلیت یوازې د پارلمان په چوکاټ کې و، د هغوی د حدودو او صلاحیتو کې د پارلمان یو غړی مثلا د قتل مرتکب شوی لکه عادي مجرم غوندې، وروسته یې دنه چې د پارلمان هیئت رئیسې ته مراجعه کېده او هغه یو پروسیجر هغه یې تکمیلوي، د عادي مجرم په توګه محکمه کېده. اما تاسو په دې قانون کې وینئ په دې آخرو کې هغه هم د وسلو د خرڅلاو په ارتباط که طالب وي تر تعقیب لاندې نیول کېږي. یا مثلا په اداري جرایمو کې یو نیمه جیو کې طالبانو دوی ته تلویحاً اشارات شوي دي، عمل ته هم دوه ګونې برخورد شوی. مثلا هلته ویل شوي که چیرې یو سلاح خرڅېږي که دا عادي سړی د تاوان نه برسېره چې تاوان کې نشته کړي 10,000 معلوم نه دي چې دا 10,000 ډالره دي، دا 10,000 افغانۍ دي، دا 10,000 کلدارې دي، دا څه دي؟ دا او که طالب او برسېره پرته که د عادي سړی له هغه نه سلاح هم ضبطېږي، تاوان هم باید ورکړي، جبران خسارې، یو مدت باید حبس هم تېر کړي تعزیر. اما طالب دا حبس نه تېروي که سلاح خرڅه کړي. او جالبه خبر دا ده چې او د خندا وړ خبره دا ده چې شاید د طالبانو به ډېر د A4 کوم ډول توپک ده دا یې ډېر لکه څه خوښېږي. A4 پکې راوړی د ټانک خرڅوي نه ده راغلی، نوم د اشیاو نه راځي په قانون کې، قانون عام وي. او بیا یو ډول وسله ده چې A4 نومېږي،
ان دا قانون که تاسو د سر تر پای وګورئ په شکلي لحاظ په محتوایي لحاظ یو عالم مشکلات لري دا چې ما استاد که اجازه باید راکړئ ما حکومت یې ځینې نه مني دفاعي د نو دوی ورسوي مهرباني وکړئ ما ځینې دفاعي ولوستلې غیر رسمي دفاعي ولې البته د ځینو ادرسونو څخه مثلا لیکلي وله چې د هرې مادې او د هر بحث رفرنس یا منبع په حاشیه کې ذکر ده او ټول د فقهي منابعو پر اساس دي نو موږ سره جنجال مه کوئ دا فقهي مسایل دي موږ خپله پکې خپله سلیقه نه ده ځای کړې اوس که استدلال په دې وشي چې دا هر څه چې ویل شوي چې دا تاسو نقد کړه خو د دې خوا د ریفرنس په حاشیه کې لیکلی د فقه پر اساس باندې اوس په دې باندې اکتفا کیدی شي چې موږ وایو بس سمه ده چې ریفرنس یا منبع لیکل شوې ده اول خو اجازه راکړئ چې زه دیني عالم نه یم او نه کوم فقهي یم چې د فقه مسایلو باندې تخنیکي داخل سم اول قانون خپل منابع په اول کې معرفي کوي قاعده دا ده په ټول دنیا کې وایي چې د دې قانون مبنا فلان مرجع ده مثلا دین ده مثلا فقه ده صحیح او د دغه چارو د تنظیم لپاره وضع شوی دا په دې اوله ماده کې راځي خلاص او هدف هم دغه شی دا په دې قانون کې نشته دوی راغلي هرې مادې ته یې ریفرنس ورکړی ریفرنس چې دی فتاوا اوس خو یو فتاوا مثلا په مصر کې یو مسلې کې یو رقم وایي په هندوستان کې بل رقم الازهر یو شی وایي دیوبند بل شی وایي دا بل هغه شی چې د طالبانو په قوانینو کې نه یوازې په دې قانون کې په نورو قوانینو کې هم ولیدلي هغه دا دی چې د قانونګذارۍ د اصولو مخالف دوی هرې مادې ته ریفرنس ورکوي او په ورقې ته یې راوړي دا په داسې حال کې ده چې قاعده هره قاعده که دا حقوقي ده که اخلاقي ده په دې کې موږ قاعده یا نص یا هغه ماده چې قانون کې قاعده دا ده چې عام ده کله چې راځي د یو قانون بازي قانون په چوکاټ کې را داخليږي موږ دته وایو ماده چې البته زه نه ځم په دې بحث باندې اصل چې ته وایو قاعده چې ته وایو ولې دا ماده سوې ده ماده څه مفهوم لري د په دې نه غږیږم اما تاسو د پښتنه په ارتباط دوی راځي هر ماده ته حاشیه ورکوي او هلته ریفرنس کوي په ورقه کې دا د قانون جوړونې اصول نه دي ماده یا قاعده معجز مختصر او حکم لرونکی او مجهز په معایده یعنی په ضمانت اجرا خلاص ولی په اول کې قانونګذار خپل منابع تشریح کوي مبنا د قانون وایي چی ده فکر خو هیچ چا چې د طالبان ته څه نه دي ستاسو د فکر نه ده اخیستې خو د موږ عرض دا ده چې دا فقه خو اجتهاد ورته وجود لري په تطور او انکشاف کې ده باید د زمان غوښتنې ته جواب ووایي مثلا دا اوس په دې نظامنامه کې تاسو وینئ د غلام او بادار کلمات راغلي دا په داسې ده چې په نړیوال سټنډرډ کې ذاتي اوس غلامي وجود نه لري په افغانستان کې عملاً وجود نه لري اما الله خان کله چې قدرت ته رسېږي د لومړنۍ اقداماتو له جملې نه دا چې په افغانستان کې غلامي بندوي له هماغه وخته تر اوسه پورې موږ غلامي باداري نه لرو دا خو بیا قانون که چیرې غلط ځي ټولنې په منفي لارو تشویق کوي بله ورځ به دلته غریب سړی د ده لپاره چې ژوند وکړي چې اقتصادي بحران وجود لري ذاتي به د یو چا غلام کېږي بیا به هغه په غلام په بل بادار به په دا غلام په بل چا خرڅوي هغه به په بل چا خرڅوي خو دا په فقه کې شته به نه ټولې ستونزې رامنځته کوي قانون د اوس لپاره نه وضع کېږي قانون د اوس او راتلونکي لپاره وضع کېږي زه پر همدې برخه کې پوښتنه لرم استاد او دغه د قانون په الفا کې لا مونږ لوستي ول یا د حقوقو په الفا کې چې ښه اوس بعض د بیا قانون کله کله که منحرف قانون کله کله که د عدالت پر مبنا نه او قانون کله کله
که د ټولنې د کیفیت پر مبنا نه و، بیا کله کله د بې عدالتۍ ډېره ستره وسیله ګرځي. دا قانون خپله پر یو مضره پدیده برعکس بدلیږي که نه، نو ځکه بیا خو نو توجیه هم لري، نو بیا د مضره پدیده چې توجیه ولري لا زر په عملي کېږي. خبره دا ده مثلا یو مثال زه راوړم، هسې په مثالونه ډېر و چې تاسو کافي ډېر تحلیلي بحث پرې وکړ، ولې یو ځای کې مثلا د تعزیراتو په باب باندې خلکو ته عام وګړو ته دوی به وایي چې هر چا ته دا صلاحیت ورکړی دی چې که کولی سي د هغه ګناه یا هغه جرم مخنیوی هم وکړي او سزا هم اعمال کړي عمل ته. دغسې موارد نور هم شته، دغه به یو ډول ټولنه کې بې ثباتي او بې نظمي او خودسري رامنځته نه کړي؟ ګورئ د قانون په خصوصیاتو کې یو خصوصیت لکه ستاسو مهرباني ورته وکړه تعمیم یا عموموالی ده. قبول؟ دا عموموالی قانون له کوم جنه اخلي؟ د دولت د اقتدار نه. یعنې دولت قانون وضع کوي، قانون تطبیقوي او قانون ساتي. دغه درې قوو وظیفه همدغه ده. که نه غیر هغه نه دولت یعنې څه شي؟ یو اضافي بار. اوس راسئ دې ته توجه وکړئ. تاسو عدالت عوامو ته ورکوئ. مثلا صحیح ده، تاسو مخکنی فرموده چې د منکراتو مخنیوی د هر مسلمان وظیفه ده، اما دلته د تعزیر اجازه ورکړې ده. یا بادار ته د غلام د تعزیر اجازه ورکړې، یا میړه ته د ښځې تعزیر اجازه ورکړې ده. دا بیا په داسې وروسته پاتې هېوادو کې لکه افغانستان چې زموږ دیني سویت په کومو حدودو کې ده، زموږ علمي سطح په کومه کې ده، موږ یو جذبلي هېواد یو، موږ لا تر اوسه پورې له منازعې نه نه یو وتلي یو هېواد یو، یو قانون لرو. موږ په خپل ټول هېواد کې وسله نه ده ټوله کړې، موږ اقتصادي مشکلات لرو. قانون ګورئ د 5 عناصرو په موجودیت او شتون کې وضع کېږي، هغه باید په نظر کې ونیول سي. اول اعتقادي عنصر ده چې د ټولنې حاکم اعتقاد مثلا پاک اسلام. اخلاقي عنصر د ټولنې اخلاقي ارزښتونه څه دي. دریم د ټولنې اقتصادي وضعیت یا اقتصادي عنصر. څلورم د ټولنې ټولنیزه مطالعه، رسم و رواج څه شي ده، ژبه څه شي ده، کلتور څه شي ده، له څه سره حساس ده، چې په اسلامي فقه د فرعي منابعو نه ده. او پنځم جغرافیه، موږ قانون په کوم زمان او کوم مکان ته وضع کوو. جالبه خبره دا ده چې په قانون کې په اوله ماده کې راځي چې قانون هر هغه سند ده یا هر هغه متن ده چې هغه د امیرالمؤمنین ملا شیخ الحدیث مولانا هبت الله لخوا توشیح شوی وي. نوم راغلی په قانون کې. که سبا د ملا هبت الله نه وي، معنی دا چې دا قانون نشته. نو یعنې بل مشکل د قانون دا ده چې موږ په حقوقو کې، تاسو حقوق لوستئ، ما نه پوهېږئ، اورېدونکي هم پوهېږي، متوجه یاستئ قانون موږ قانون په بل لحاظ هم تصنیفوو، په ماهیوي او شکلي. ماهیوي هغه متون دي چې مثلا د جزا په سکتور کې جرم او جزا معینوي، خلاص، او د هغه متشکله عناصر او جزاګانې. بل شکلي قواعد چې موږ ورته اصول محاکمات وایو یا اجراءات ورته وایو، اجراءات جزایي ورته وایو، هغه دا ښیي چې د محکمې صلاحیت څه ده، محکمه څو مرحله‌یي ده، د څارنوال وظیفه څه ده، د کشف د ارګان وظیفه څه ده، د متهم حقوق څه دي، د مجرم حقوق څه دي، د مدافع وکیل وظایف څه دي. دغه شیان پکې هېڅ نه دي راغلي. دا بیخي ګډوډ دي. متني قواعد او شکلي قواعد سره ګډوډ شوي دي. بالکل د محاکمو صلاحیت نه ده معلوم چې کوم جرایمو کې د ابتدایي محکمې حکم نهایي ده. څارنوال پکې هېڅ وجود نه لري، د پولیسو ونډه هېڅ پکې وجود نه لري. دا ټولې خلاوې دي. اوس پر عواقب هم که لږ وغږېږو،
تاسې ډېر دقیق بحث مو وکړ، یعنې ټول موارد پکې داسې روښانه شوله چې عیبونه چیرته دي او څه باید شوی وی. ولې راځو پر لږ څه پر عواقبو غږېږو. ډېره اندېښنه چې دا د خلکو پر عواقبو وي ده که نه، ځکه زموږ ټولنه که تاسې کیفیت مخکې تشریح کړ چې هلته لا قانونمندي ډېره نهادینه شوې نه ده، هلته د خلکو چلند لا هم په ډېرو مواردو کې داسې بل ډول دی او عرف ډېر زیات حاکم دی، او ځینې نور مسایل د بېسوادي ده، د ټولنې د سیاسي پوهې کچه یا د اجتماعي پوهې کچه راټیټه ده، دښمنۍ دي او بل اخره نور ډېرې قصې دي، غربت دی او هر څه د دې لامل شي، وسلې دي خلکو سره، هر څوک کولی شي چې یو څه وکړي. دغه ټول مباحثو پام کې نیولو سره خلک اندېښنه لري. حتی یو ماده یې ذکر کړی و چې که سبا زما داسې یو کس سره جنجال راځي نو طبعا په اتومات شکل د دې قانون پر اساس هغه پر ما حق بجانبه راځي. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي، د دغه اصولنامې نتایج او عواقب که په همدغه کیفیت سره عملي کیږي، څومره ټولنه د اجتماعي اړخ او د قانوني اړخ بلې خواته بیولی شي؟ ما خو نن د افغانستان یا د طالبانو د سترې محکمې د ویان متن مو لوستی، تاسو مو لوستي چې هغه ویلي چې همدغه ده او دا موږ تطبیقوو. ګورئ، قانون باید د استبداد مخه ونیسي، نه ده چې د استبداد زمینه مساعده کړي. یعنې که د قانون ماهیت د عدالت نه واوښته او د عدالت په ضد عمل وکړه، دا استبداد رامنځته کوي. قانون باید خلک نږدې کړي، خلک سره وتړي. دا قانون خلک په طبقاتو ویشي. قانون باید د راتلونکي دپاره پیغام ولري. دا قانون دا پیغام نه لري. او زه به اوس د تاسو د خبرې یو نتیجه داسې درته واخلم. د ما نسل او د ما نه مخکنی نسل په ده ښه پوهېږي. ما مخکې د امان الله خان د دورې د جزایي قانون مثال تاسو ته عرض کړ. د ملا عبدالله یا هغه ملا لنګ بغاوت د قانون په مخالفت کې را مطرح سو په امان الله خان په دوره کې په 1303 کال کې. لومړنی قیام، لومړنۍ ضربه امان الله خان ته له همغه جنرال شو د یو قانون وضع کېدل سره چې قانون مشکلات نه درلودل، اما د زمان له غوښتنو سره مطابقت نه درلوده. د افغانستان اولین اقدام مخکې له دنه چې د شینوارو اقدام وشي، مخکې وروسته د دنه د شمالي بغاوت شروع شي د امان الله خان په وخت کې چې بالاخره د سقوط سبب شو، اول جنوبي نه شروع شو چې قانون ده. دوم مثال خلقانو حزب دموکراتیک خلق 8 فرمانونه وضع کړل په سرعت. په یو فرمان کې د داود خان اساسي قانون ملغا کړ، بل فرمان کې نه پوهېږم یحیی د کورنۍ یا د داود خان د کورنۍ او د ظاهر خان د کورنۍ تابعیت سلب کړ، مالونه بیت المال ته وسپارل. په بل فرمان کې نه پوهېږم د ځمکو اصلاحاتو مسله را مطرح کړه، په بل فرمان کې نه پوهېږم د ښځو حقوق مطرح کړل، په بل فرمان کې د اصلاحات اراضي بحث را مطرح کړ. خلک چون د زمان له غوښتنو سره مطابقت نه درلوده، خلک ورته ودرېدل او بیا موږ ولیدل چې تر دا اوسه پورې ذاتي افغانستان ثبات نه پیدا کوي. یعنې قانون سره له قانوني نصوصو سره بې احتیاطي، په عجلې وضع کول، ملي او بین المللي شرایطو ته نه پام درلودل، عیني واقعیتونه 15 عناصرو چې ما مخکې عرض وکړ هغه ته نه پاملرنه بحران رامنځته کوي، او بحران د ډېرو لویو او مقتدرو دولتونو د سقوط سبب کېږي او ټولنه وړي هرج مرج ده. ډیره زیاته مننه قدرمن استاد، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړی. د ښاغلي ستانکزي بحث پر همدې و چې د افغانستان کې د جزا قوانینو پر یو شالید یو اوږد او تحلیلي بحث وکړ په مقررو مواردو کې او په متواتر ډول باندې افغانستان کې د جزا په قوانینو کله هم چې بحث شوی دی، د حدود او د قصاص بحث استثنا شوی دی، هغه شریعت پر اساس او تر هغه را دې خوا تعزیري قوانین کوښښ شوی چې شرایط په تناسب وي. په دې وروستیو کې چې راځو د اوسنۍ اصولنامې بحث ته، د دې پر نیمګړتیاو باندې، د دې پر نواقصو او عیوبو باندې ښاغلي استاد بحث وکړ چې څومره تطابق نه لري د ټولنې له شرایطو سره، د وضعي نورو قوانینو سره، همدارنګه نړیوالو تعهداتو او قوانینو سره. او که قانون بې عدالته شي او که قانون بې تطابقه شي، هغه قانون د استبداد
زمینه برابروي. حال دا چې قانون جوهر همدا دی چې باید په ټولنه کې استبداد له منځه یوسي. که په دغه شکل سره چې په ټولو موارد باندې بحث وشو او دغسې دفاع وشي، دا دفاع ډېره مناسبه یا ځای نیونکې نه ده، ځکه چې هلته کوم موارد چې ذکر شوي دلته بحث د اصل د شریعت نه دی، دلته بحث د هغه مواردو دی چې تعزیري دي او د هغه د اعمال بحث دی او د هغې اعمال ته په کتو باید ټول شرایط په پام کې ونیول سي، نه دا چې یوازې ټینګار وشي چې ګواکې دا له فقه څخه راخیستل شوي دي. بحث دا دی چې هیڅ داسې څه باید نه وی راغلی چې اسلام سره په ټکر کې وی، ولې حد اقل هغه څه چې راغلي دي هغه د ټولنې د قانون د روحیې او همدارنګه د شرایطو په تطابق سره راغلي اوسي. تر بیا هم پاک الله عمل.